څه خبرو لالا ویلي و چې ځا به در ولاږم نن خو ورېځم وه پوه شوې ځکه چې 10 تاریخ ته و لالا یې زارو نغله هلا ټلیفون دی خیده خو لالا وای هلو لالا السلام علیکم وعلیکم السلام څرنګه یې لالا ښه یې جوړ یې تکړه یې ښه یې شکر الحمدلله ته ښه یې ورکیا ویزا دې راغله ډینګ پلازې لا لوړ شه ښه و تکړه شه ښه سابو نه و بل سابو به دې ټیکټي ښه نه مړه لالا دا څه یې یاره لالا اینې جنتي شي لالا بس خادو چې ودخ کا بس زه په کلی کام کنه بس ته بیا روشه زه پوه شو د مو کور پوه چې یو ځل ورسېږم هیڅ غم مه کوه موم دا مطلب دی بچکا چې ته کامیاب شې به زه به هلته مړی ژوندی درته کوم تکړه شه ښه هیڅ غم مه کوه لکه بس صرف دومره صبر وکړه چې زه دیر شم پوه شوې بس همدستي به ټوله ټیکټ روکاړ کړم وستر وڅاوه بس په کلي صرف نوس وه خورا وڅښه وه بس صرف د مړي و ژوندي پوښتنه کوه نور غم به نه ولې ښه بس تکړه شه لږې شنې چیر سر ووړه ښه ښه ولاله که نور چای لاګیم ویه یا پوه شوې ډېرې ملګري وله چای لاګي چې ډېر یې وړم بس شنې چیر ټول یم خوښې شنې چیر سر ووړه بچکا ښه ښه زه بېغمه شه لاله زه صحیح شوه به زه اوس همدستي ورسم ښایي زیله ښه لوړ شه زر ډینګ پلازې لا لوړ شه بیا یې ټیکټ په ټیم و پارڅه به خبر کړي بیا به ایرپورټ لا زه دیر شم ښه یا به ملګري در ولاږم بس رو به شي ښه ډېرې صحیح لالا که نه به چور به د ټیکټ په بلې ورځې نه به سابو به یې کم بس دلته ډېر پرې لا به د پوی کې که سابو و که بل سابو و خو ایرپورټ لا به دیر شي ملګري که زه لا یې نه وم کنې زه په خپله دیر شم بس ډېرې لا به یې رووري ټینشن ما اخله ښه زه صحیح بس لالا به زه بې راغلم ډېره مننه بچې مې هم راخلم ښه ځون لا کپړې مپړې او شی نه وخله ورڅه وکړه هر شی مې په اډوانسو کې کړي څه غم مه کوه لالا ښه بس تکړه شه تکړه شه زه صحیح شوه یاره جار شم لکه دغه مې غوښتل چې موله یو ځل یې زه وکوږي که نه لالا بیا په کلي کې وم بس زه پوه شوه ځکه چې په دغه ملک کې خو د مو وینې وچې شوې یو توړنګی په 3000 روپۍ دی وای لالا دلته ګوره چې توړه 100 روپۍ ګورانېږي او 10 روپۍ ګورانېږي مو زړونه یو الله خبرې زه چې هېر شم بس چې ته په کلي شې ولا بنډلې وي ولا روپۍ وي او بس اتلاګم وي وای صبر وکړه چې زه خو ملګري ته هم وایم که څوک درله ټیکاله کړي چې هغو ته هم وایم چې زه روان یم سبا نه بل سبا السلام علیکم لالا په خیر لالا ښه یې جوړې ښه یې برابر یې سر کې شکر الحمدلله شکر الحمدلله لا ته ښه یې وطن کې خیر و ولا چې خیریت ولالا به زه خو خوله چې هغه دلاور دی تاسې ملګری هغه راوستم په دیره کې بس امو درله ګلی و دمره مې له شنې چې م راوړې او بادام مې م راوړل و هر شی مې م راخیستي دي اوس امون د دیره کې په دیره کې مې کېښود به دیره خو یې ول دا دیره خو مې ول ده پیرې دیره ده که نه دغه دیره کې به کینې بچکا و لوړ شه او هغه لمونځ او داس چې وکړې که نه خپله یاروم به وکړې پوه شوې و د سبویي وختي نه دي د سبویي وختي دا دیرې ملګري چې کوم دي مو دي که نه دا به وځي دغو سره به لوړ شي کور له ښه هله هر ځای کې بلډینګ دی پوه شوې پخ لا به ور شو و کور به شروع کړې ښه و مو سره ټیم یې نه فکر دی ټیم ورسه شته نه و زه په منډه یې لا راغلی یم بیا یې مدیر رو درمي و بیا ورځ هم ورته یې واغه کویم زه به یې هغې لا په منډه لوړ شم زه به بیا چکر در باندې واغم و تکړه شه صحیح ولالا نه چې لږه خشکي خودو خیر دی زړه به یې ولګېږي دا خو وي اول دغه صحیح شوه صحیح زه به هېر شم زړه چوبک کا مزدوري ته او خورې ته یاره لالا خو ورته ویلي وو چې ډیپټي له خپېرې زوی له راشه و زه ورسم لږ پوزیشن به برابر کړو یا که نه ګرمي خوله چې ډېره ده خو به زه لا خیر وکړي مړه بس کو بې ټاکه ټوکه بې کو اخی مدیر راغی زر شه تکړه شه زر راشه السلام علیکم وعلیکم السلام ښه یې
مړه ډېر سخت دی وډ ورکه مسکه مدیر دی نه مړه څنګه چې چکر راغلی که نه خلو چې زه رحمت لالا ورور یم کشر ورور یم ښه ورور یې ورو چې ما ته ویلو چې سوي به کور له ارسي او به دلته بیا مو سره ډیپټي کوي صحیح ده که نه زه ته سیخونه کټ کوم او دا به پوست بلډینګ له خیجوي صحیح ده که نه دا به کم له بلډینګ له دا مخامخ پوست پې خیجوي ښه دا خو خلو چې ډېر هم بده وه نه به مشکله پوه شو ټوله د نیو لګیا ده صحیح و زه ته سیخونه کټ کوم دا بس هغه دا ونیسه لغونې خدای پاکه ولې ډور کړو سړیه ظالمه ده خو دومره ګرم دی لکه په اور ها به دا پرېږده نه مخامخ مې کټ کړي یا وخېجوه ښه نه هغه یو سمنه کوم هلک که نه دغه لږ وخېجوه دا یو څو دي که نه ځان نور هم درته کټ کوم دا وخېجوه شابه یاره ته خو پوښ که ما کړې مړه دا څوک نیوی شي دومره ګرم چیغې ما وایه یو خو ګوره دا تشمې لږې لرې که دا دلته ښکل یې کېږ ځان ته دا سودر نه دا سودر داسې وتړه دا هغه شان دی د موږ خپله لاسونه به سوال پوه شي نه تاڼو کې مکمل ورور داسې شو چې رډي شو لاس مې خو درې کوله خو د ورور تېر کړه پوه شي لګیا دی او ته یې له راغلی دی چیغې جوړې کړي دي مړه زه څه خبر وم لالا به مې په غټو څپډو کې ولدم او چې افسانه بي های لالا د خدای چې درې کوله نور یې تول اوسه تېر کړي چې دا حالت دی کور کوه مړه بابې مې یادېږي مړه مارې غمونه هم یاده کړه یاره د میخو چې ټیش به شکر دی او رښتیا هغه ورور پوښتنه خو به وکړم چا څه شو هغه څه ول دی که خیر دی الله شکر دی چې خیر ورسېدو یاره یو خو دا جوړه ما پوه شي مو نه ګوره زړه نری کړو پوه شي خو مزدوري کوه خوري کوه ستر سړی یې دا جوړه ما مو نه کړو چې زړه نری کړو څه خبرونه لا بېرله ګټلې هلته مې چې ویږي خرڅله یا به ته کول نه لالا یم راغی چوپ شه څنګه چوپ شه چې چوپ شه دا خو ته یې واورېد نه خو چې لالا ته ده وایم چوپ شه السلام علیکم وعلیکم سلام هلو جوړ یو تکړه لالا ښه یې جوړ شکر دی ته ښه یې څرنګه وړکی ښه دی که خیر ډیپټي کې که نه ورو چې حاجي صاحب سریه نه چې ورته ویې پوه شو چې لاسونه مې سیز او کله ټوپونه وې کړې سره ډېر لیول یې ګاډ وړ دی دوره تکړه شه ما پنګېږه د پنګېدل د ځون نه مه جوړوې ته خو دنه رامنجېدې چې وې ځان له وخله واغل نه وکړه لاغلو چې یو ګرمي ده بل سیخونه دره ګرم دي که نه لکه په اورې ګرم لږ نصیحت ورته وکړه هم دی بخیر دی یوه ورځ نیمه درې له لور به بې بوځو صحیح ولو چې مې ورته ویم چې لږه دمه وکړه درې کوله مې یو تېر کړل درې و په شپږ لکه مې وې زه واخسته درې بیا نور دی تو یې لوسه تېروم ځون تکړه که پنګېدل مه هغه پنګېږه مه لالا بابې مې یادېږي بیا خو یې نوم یادېږي بابې خو په زاړه نه روڅي سپینه ورکړه نو ښه بابې زه بیا شپږ لکه ښه مزه خلاصوم و ته څه لا جوړې چې زه ما یې زړه نری کړو چې بابې مې نری نه نه زه یم چې نصیحت مې ورته وکړي دښته بیا نصیحت وکړي دا یم په ژاړو شو دا یم په ژاړو شو وای خدایه توبه استغفر توبه خپله مزدوري خپله وه اوه خدایه پوکه دا مجبورتوب دا و په دغه باندې بیا شپږ لکه روپۍ ولګولې درې کوله بیا زه بیا ناست وم بابې مې یادېږي بل یم ځون پرې ګاډ واډ کړلو یې خراب کړلو دا بې کوڅله خو بس خلیص پې هلته بې خلک تل په سپینو کپړو کې په لوړو چاپړو کې وشیرو ولګه بس دوی ویلو چې سکاسونه و بس ماسې پرتې دي رجوري به یې کړو چې دا جوري کېدل کوي دا سیخونه به موتوي و دا به خېجوي دا څه ګپ نه دی ښه و نه یې ګپ کور دی پردي جیب نه پیسې چې وبوسې خو لا به پې وبوسې خو څه کسون به ولا وګورم نصیحت به ورته وکړي نو خدایه خیر کې څه شی خو به ته پوتې نه وي